سلامونه او احترامات می قبول کړئ دوستانو. په دې هیله چې ټول به روغ جوړ یاستئ. دوستانو په دې ویډیو کې تاسو سره هغه کړنې شریکوم چې باید په روژه کې ترې پرهیز وشي. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې باید ووایم که تر اوسه مو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ همدا اوس یې سبسکرایب کړئ. دوستانو هغه کړنې چې اکثره ځوانان یې په روژه کې ترسره کوي باید پرهیز ورڅخه وشي. دا چې د روژې میاشت د ټولو میاشتو سرداره ده او د ټولو میاشتو په نسبت له زیاتو برکتونو څخه برخمنه ده. نو زموږ او ستاسو لپاره هم اړینه ده چې په دې مبارکه میاشت کې خپلې منفي کړنې را کنټرول کړو او نیک اعمال زیات کړو. د یادونې وړ ده چې اعمال باید په هر وخت کې د توان سره سم اصلاح کړو، خو په روژه کې باید دا کوشش دوه برابره کړو. هغه بدې او ناوړه کړنې چې د روژې په میاشت کې په موږ بالخصوص په ځوانانو کې زیاتې لیدل کیږي په دې ډول دي. اول د سهار خوب، دا چې د سحر وخت غوره له وختونو څخه دی او د الله تعالی جل جلاله عبادت په دې وخت نسبت نور وختونو ته ډیر فضیلت او ثواب لري. نو باید له دې وخت څخه مناسبه استفاده وشي، نه دا چې د افضل وخت په خوب تیر شي. ځمکه په دریو حالتو کې الله جل جلاله ته فریاد کوي چې یا رب دا بنده له ما څخه لرې کړه. اول کله چې ناحق قتل ورباندې وشي، دوهم کله چې زناکار غسل ورباندې کوي او اوبه په ځمکه تویږي، دریم کله چې یو مسلمان د سحر په وخت کې خوب ورباندې کوي. نو څرنګه چې روژه د عبادت میاشت ده باید د افضل وخت په ناجایزه خوب تیر نشي، بلکې په دې وخت کې د الله جل جلاله عبادت وشي لکه تلاوت، ذکر، د ساخت المنځ او داسې نور. دوهم د شپې بې ځایه مجالس او ناسته. له دې وخت سره هم ځوانان ډیر بې پروا وي. د شپې لخوا تر ډیره کېناستل، بې مفهومه مجلسونه کول او موسیقي اوریدل، نتیجه بیا دا وي چې سهار بې خوبه وي او هغه افضل وخت چې په خوب تیر نشي نو دوی په خوب تیروي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د شپې لخوا وختي ویده کېدو او بیا به وختي پاسېدو، خو بدبختانه چې نن سبا موږ له دې طریقو څخه بې پروا یو چې په پایله کې د تهجد مونځ، د سحر جمع او ذکر اذکار پاتې وي. نو د روژې د مبارکې میاشتې په خاطر باید داسې څه ونه کړو چې وروسته به بیا افسوس کوو. دریم فلمونه او سریالونه کتل. یوه لویه بدبختي دا هم ده چې نوي او تنکي ځوانان په سریالونو او فلمونو باندې داسې روږدي دي لکه یو نشهیي چې په نشهیي توکو روږدي وي. سریالونه خو په هر وخت کې بد عواقب او ناوړه پایلې لري، خو په روژه بیا دوه برابره بدې پایلې لري. لومړی خو دا سریالونه حرام دي، ځکه خو غربیان پوره کوشش کوي چې تر اسلامي نړۍ پورې په تیزۍ سره ورسوي تر څو له دې لارې خپل ګنده او ناوړه افکار، نظریات او کلتور تر مسلمانانو پورې ورسوي. بلخوا د روژې دا له برکتونو ډک وخت ورباندې ضایع شي. نو ټول مسلمانان ورونه باید پوره هڅه وکړي چې له دې فلمونو او سریالونو څخه ډډه وکړي. څلورم موسیقي یا سرور په مطلق ډول حرام دی چې په دې اړه قرآني آیاتونه، نبوي احادیث او د فقهاو نظریات شتون لري. خو بعضې ورونه موسیقي داسې اوري چې د ژوند خوشحالي تر موسیقۍ پورې محدوده کړې وي. په داسې حال کې چې دا یو غلط تصور دی، ډېری ځوانان بیا دومره بې پروا دي چې د روژې په دې مبارکو ورځو او شپو کې هم موسیقي اوري. خو په دې باندې باید پوه شي یو خو دا موسیقي حرامه ده، بل خو په داسې مبارکه میاشت کې اوریدل شدید حرام دي. نو الله جل جلاله ته به مو بیا ځواب سوي. ګران ورونو او خویندو، راځئ د دې مبارکې میاشتې د تبرک پوره خیال وساتو او له یادو شوو کارونو څخه پرهیز وکړو. په دې هیله چې دا ویډیو به مو خوښه شوې وي. له نورو همدغسې په زړه پورې او معلوماتي ویډیوګانو لپاره در سره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.